سلامونه، وخت مو په خیر. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو پر کړنو غلي پاتې نشي او پر وړاندې اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل چې دغه ډله د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلې ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي او د هیوادوالو اندېښنې به ژر هوارې شي. هغه زیاته کړې چې طالبان نور هیڅ خوندي ځایونه نه لري. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1515 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې 80 تنه مړه او 1530 تنه نور بیرته ترې روغ شوي دي. د لوی افغانستان د ارمان جان شهید عثمان خان کاکړ جنازه خاورو ته وسپارل شوه. په پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم د نوموړي غایبانه جنازې وشوې او د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې درنه چاودنه شوې. پاکستاني رسنۍ وایي په دې چاودنه کې 4 تنه وژل شوي، 15 تنه ټپیان او یو شمېر موټر هم سوځېدلی دی.